هند له افغانستان سره دوه اړخیزه لوبلړۍ اعلان کړه. د هندوستان کرکټ بورډ ادارې په یوې رسنیزې خبرپاڼې کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی چې پکې له افغانستان سره 3 ورځې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلي دي د 2024 کال په جنورۍ کې به افغان لوبډله په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر کوي او 3 ورځې سیالۍ به لري. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې لومړنۍ 20 ورځې سیالي به د جنورۍ میاشتې په 11 نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14 نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنورۍ په 18 نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي. افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی و. په دغه مهالویش کې له هند سره د 3 ورځنیو سیالیو یادونه هم شوې وه. دا ویلي ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د 20 وریځو او 1 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي.